د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اړیکو پر پیاوړتیا او ښه ګاونډیتوب د کابل او تاشکند ټینګار. په 3 اونیو کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 80 تنو مړه کېدل. د بیګم په نوم تلویزیون افغان جنو ته د روزنیز پروګرام د پیل لپاره چمتووالی. او په افغانستان کې د یونما ماموریت د دوام لپاره د غونډې ترسره کېدل. اوس هم له نړۍ څخه. په زندان کې د عمران خان د لیدو لپاره په پایوازانو بندیز. له اوکراین سره د امریکا 300 میلیونه ډالري پوځي مرسته. او هلمند کې د روژې جام تر نامه لاندې د کبډي سیالیو پیل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف ایدیلوش سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او ښه ګاونډیتوب خبرې وشوې. ورته مهال د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر افغانستان کې د خوندي امنیت په موخه د اسلامي امارت هڅې او دغه راز د نشه یي توکو پر وړاندې بریالۍ مبارزه وستایله او د سیمې ثبات په موخه یې چارې ارزښتمنې وبللې. ایدیلوش هغه اقتصادي پروژې چې د سیمې پر ثبات یې اغیزه زیاتوي ژر پیل کېدل اړین وبلل. په افغانستان کې په تیرو 3 اونیو کې شاوخوا 80 کسانو د سختو بارانونو او درنو واورو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 23 نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق وایي د فبروري له 20 را په دې خوا د سختو ورښتونو له امله په افغانستان کې 1445 کورونه یا یو مخ تخریب شوي یا یوه برخه وران شوي دي. سایق زیاته کړه چې په دې موده کې 180,000 څاروي هم تلف شوي دي. د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د روان مارچ میاشتې په 8مه نیټه یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پیل اعلان وکړ. په افغانستان کې له 2 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د اسلامي امارت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پیل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلان وایي چې بیا تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خپرونې پیل کړي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپل خپرونې پیلوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د فعالیت غځولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 11مه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 4مې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غځولو ملاتړ کړی و. د ټولګاډو وزارت ویاند اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د سالنګ لاره د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې ده. یاد شوي وزارت له مسافرو وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو کې ډېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. او وروستی خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وايي د کونړ د سیند په اوږدو کې څه باندې 4,000 هکټاره خاورینه ځمکه په شنو کرنیزو ځمکه بدله شوې ده. دغه ادارې د 3 شنبې په ورځ پر ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه ځمکه په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا ګرین ګراوند پروژې پر بنسټ پر کرنیزو ځمکو بدلې شوي چې د ځایي او جاپاني اوبو لګولو میتودونه پرې کارول شوي. شاوخوا 650,000 کسان له دې ځمکو برخمن شوي. په دې ځمکو کې غنم کرل کیږي. نړیوال خبرونه زما همکار تاسو ته وړاندې کوي. ډیره زیاته مننه. پایل له اسلام آباد څخه. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیرات زیات کړي وو. له اسلام آباد څخه واشنګټن ته
د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو، مرمۍ او د هیمارس په نوم د توپچې راکټي سیستم مهمات شامل دي. واشنګټن څخه دهلي ته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې یې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیضه ډک بللی دی. د نریندرا مودي په مشرۍ بهاراتیا جاناتا هندو ملتپال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړي دي. له دهلي څخه غزې ته یوه بیړۍ چې 200 ټنه خواړه پکې دي د قبرس له ټاپو څخه د غزې په خوا روانه ده. په غزه کې په سلګونه زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له ولږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لوري د مرستو 6 لارۍ غزې ته داخلي شوي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحد ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند ټینګېدو هڅو تیره اونۍ نتیجه ورنه کړه. او بیرته راګرځو د افغانستان کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ایرلند څخه د 3 یو ورځنیو لوبو سریزه 2-0 وګاټه. افغانستان تېره شپه خپله وروستۍ یا درېیمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجې په میدان کې مخ شوې وه. افغان ټیم لومړی توپوهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې ټاکلی و. په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي جانټون ټراټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم یې بریا ته ورساوه. د افغانستان پارا تکواندو 2 لوبغاړي او یو روزونکی د پاریس سهمیه سیالیو کې د لوبېدو په موخه چین ته روان شول. دغه لوبې به د چین په لینیان ښار کې د کب میاشتې په 24مه پیل او د اوري په لومړۍ نیټه به پای ته ورسېږي. او وروستی خبر هلمند کې د روژې میاشتې په راتګ سره د رمضان سیالیو تر عنوان لاندې بېلابېلې سیالۍ پیل شوې. تېره شپه هم په لښکرګاه ښار کې د کبډي سیالۍ د لښکرګاه او 10 ولسوالیو لوبډلو په شتون پیل شوې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نوزاد ولسوالۍ د 4 نمرو په توپیر بوست پوهنتون لوبډله ماته کړه. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.